بیا بل نه سور چیرې دی نه معلومېږي نه دي راغلی یو څه اخته و مصروف و خدای دې وکړي چې دا پکوړې نن خو نو بیا قسم واخلې ښه خدای دې وکړي چې دا بل ورځې پر کم یو څه خوندورې چې دا بل ورځې پر کم خوندورې اصلا چې وایي هغه دغه کې په پای کې به دغه کوله ویله ولا اشپزي دغه کار مساله کوي لاپې بیبي ولې کار مساله کوي نو موږ ما مساله مې خپل په دغه باندې جوړه کړې دا د ریشنل شرکت د رئیس زوی بصیر نومېدی څه نومېدی ولا بصیر نومېدی نه بصیر نومېدی نیشنل ښه مساله ده نیشنل بیخي خوندور مساله ده ښه سترخولي دې ووتله که پخوا دې مساله پټوله یا زموږ څه دي پخوا مساله پټوله زموږ څه دي مساله پټوله زموږ څه دي دا مسالې سیسټم پټوي یا دا ما په دې خاطر چې مساله جوړ نه شي دا د نن د بانجوړ دغه درته وکړم د بانجوړو پکوړې د پیازو پکوړې د پټاټو پکوړې د مرچک پکوړې دا ټولې پکوړې مګر چې انسانان مې لیدلي دي بیا مې تر تسې نازوانه نه دي لیدلي یاره چې د خوند دپاره مو یوه دانه تر څو چې زه د روژه ماته څخه راځم د خوند دپاره مو یوه دانه پرېښوي باره به مو زړه درد نه کوله بانجوړ دا چې رښتیا خبره سي سرایي ولاکه خو لیدلي نه دي دا هغه بل غټ کلکي راوخه چې جېرې ده څونه وخت پاته دي روژه ماته ولاک دا اوس پرې دغه نه دي خوړلي بانجوړ پکوړې نه وي خوړلي مقصد چې یو څه ونه وایي جي صاحب دا ویډیو لایف ده یو وخت به دې د تو په خوله ورکړي ډېر شوخ یې علي صاحب ډېر شوخ یې دوستان سلامونه او درنښت لرم صحت ولرئ نن مو د یو مهربانه زړهسواندې او بااحساسه ورور ډله ییزه توضیح درلودله توضیح چې خلاص وله نو د روژه مات تر وخته پر یو څه لږ وخت پاته و ما نو هم زه دوی څخه خوابدی ومه دا یو څو عمر ځینو خوابدی ومه خاص په دې خاطر ځینو خوابدی ومه چې دوی هره پلا به مونږ پکوړې پخې کړلې بیا به ماته نه پرېښولې ښه په دې خاطر باندې یو څه لږ ځینې خوابدی ومه دا دي دوستانو دا بیا دغه کړله یو نفر هغه د الوچې ما چې د الوچې ویډیو چې کړې وه خو دې بیا مشورې پورته کړې وه ښه هغه څونه خلکو خوښه کړله والله ډېر یو چا مې ویښه کړې چې ته خو د پارلمان وکیل یې ته حق نه لرې چې الوچه وخورې تا سره دا نه ښایي چې ته الوچه وخورې تا به ورته ووایي چې تر اوه شیان مې خوښېږي نو څه وکړم د تر اوه شیان نه ته اوس وګوره ښه ته دا زموږ بې انصافۍ ته وګوره یو څوک چې وکیل سو وزیر سو یا په یو بلې چوکۍ باندې دغه سو هغه بیا هغه نور دغه څه کوي بیخي د ژوند کولو حق ځینې کسان نه ورکوي چې ګر سړي کې ژوند وایي ته ګر سړي کې حق نه لرې چې ژوند وکړې خو په سادګۍ کې چې څونه خوند دی هغه په ډېرو شیانو کې نشته
نو دوستانو د ځینو خولې به اوبه کوي ورته ځینې به نو داسې غاښونه چې وایي هی چې اوس په دغه پکوړې په لاسه عجبه خوند دا به نو عجبه خوند کوي دوستانو واه 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 ای زه یو شی درته وایم ښه ماموته په والله ښه قسم درته خورم چې نن یې راپرې نه ږدي ښه او ټوله مې خوړلي که په ژوند بیا درته پخیا کوم مقصد دلته یو ملګري کمنټ کړی دی خالقداد شیرزاد دی وایي زه خو درسره لرې یم خو دا زما برخه کیمرمین ته ډالۍ کړه و مطلب شیرزاد صاحب نه پېژنې نه پېژنې ښه دی چې نه پېژنې د خدای پاک یو قدرت دا دغه ور واچوو یې د کونډې خور دغه ور واچو نه پېژنې د خدای پاک دا څونه غټ حکمت قدرت دی چې د یو انسان پر تقدیر باندې پر تندي باندې نه نشته چې دی څه رقم انسان دی ښه اوس نو په تا باندې هغه نه دی ملامت نه دی ملامت پر تندي مې نه نشته نه چې نصیب مو نه دی سوی دوستانو ښه هغه مو موږ زما ملاقات سره د ویډیو چې څنګه کیسه په وکړه ځکه چې په یوه په روژه مات باندې هر شی موږ روژه مات خو د کونډې و اهتمام سره دی چې دا هر شی په روژه مات باندې درته راوړي هغه نو موږ یا وچه ډوډۍ وي یا د کوره څخه یو چا کومک ورسره کړي راوړي دا وچه ډوډۍ او یا پر کثافاتو باندې پیدا کړي هغه ډوډۍ ورسره د کونډې و اهتمام سره ته زموږ ساجي صاحب ناکه ګیله کوې ته د کونډې و د یتیمو سره ځان موړ کړې نو بیا دې خواته نه کېږي باره خوشکې کوې یا دغه یوه ده نه خو نو ولا ما زړه په دې خاطر درد کوي زما تاسې ولې دومره بې پاسه یاست ولې هېڅ د یو انډیوالۍ و د یو کاکګۍ راوه یو دانه پنجه راوه د کاکګۍ و د ځوانمردۍ و د انسانیت و د ما دغه ولا چې شو هغه خو دې په خدای په ګلمور کې په افغانستان یم ګډې نیت مې جوړوي نه که څنګه دی ما دغه څه دغه مې جوړوي خو همداسې ولې دغه دی دا د کاکا پهلوان هم راورسېدی چې مقتدیان بیا چا ته پرېښي چې ژر یې رانه وړې هغه پنجه ښه چې ټوله وسوځول شي بیا یې راوړه دا دي دوستانو وګوره دې ته وایي دا په دا وښو بیا وخورئ دا چې شی پکښې ولوېږي خرابېږي نه چکني مو جوړه کړه و جوړه کړې ده پکوړې نو د چکني سره چنې کله خوند کوي پکوړې چې یخ شولې خوند نه کوي مقصد د دوستانو دا د اشپزۍ کې دا مساله ډېر رول لري ښه مساله او سلیقه واه 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 ای څه کې ولا خرې چې هغه به ټوله
اوس پر دې باندې پښیمانه یې چې کاشکې خارج ته نه راتللی اوس به مو په افغانستان کې روژه مات خپل ځان ته پکوړې پخولی دې ته به نو زمینه نه وي مسایل د شي د بانجونو پکوړې په دې ټولو کې بیا د مرچکو د بانجونو پکوړې ښه خوند کوي دوستانو ښه دا بانجان خو د حاجي صاحب په پکوړو کې کار کوي دا ګوبه هم کله کله کارېږي که دا دغه د لغمانیانو جلال آبادیان ټوله زما څخه ګیله کوي وایي ته پر موږ باندې پوښتنه نه کوې لاس مې نمک نه لري لاس مې نمک نه لري کنیا بله ورځ مې د ګلپۍ څونه صفت کړی خپل پر صفحه باندې مې نوشته کړه مال هر څوک چې د ګلپۍ صفت نه کوي خدای دې د دوه مې ښځې نه خاوند کوي هغه دونه خلکو دغه یې کړی و صفت یې کړی و چې بیخي ډېرو خلکو صفت کړی د اندازې څه زیات خلکو صفت کړی په هغو کې یو تم دی دختر شرای وکړلې وروم په دې خاطر څونه ده دوستان د ګلپۍ صفات مې شروع کړې د ګلپۍ صفات مې شروع کړې بره دغه یو نیم ملګرو انډیوالان ته د ګلپۍ صفات خوند نه ورکوي ستا د څه صفات شروع کړی خو د یو شي صفات را شروع کړ نو تا د ګلپۍ صفات شروع کړی دی ګلپۍ پکوړې هم جوړېږي حاجي صاحب بله ورځ د ګلپۍ پکوړې ولاړ دی چې خلک نه چې ټول هغه به وخایني د ګلپۍ پکوړې الله ډېر راباندې ګران یاست لغمانیانو جلال آبادیانو بیخي ډېر راباندې ګران یاست اکثره وخت زه د ګلپیو د دغه صفت کوم د ګلپیو د اوس د څه شي موسم دی چې اوس دغه صفت ورته وکړو بله ورځ یو چا راته دغه کړل بله پلا د ګلپۍ صفت مه کوه سیزن یې تېر شو ول بیا درته وایم چې ول سیزن یې ول بیا درته اوس باید د څه شي صفت وکړو دا که ته اوس کوم میوه رسېدلې ده پکې یو چا څخه یې پوښتنه کړې وه ول په وچې مېوې کې دې څه شي خوښېږي هغه څه ور یاد کړي ول په لنده مېوه کې مې کډو خوښېږي په وچې مېوې کې مې ول ډول خوښېږي دوستانو طریقه په دې خاطر باندې نه درښیم چې ستاسې زده سي بیا نو زما سپې ته نه کښېنو خدای پاک دې په افغانستان کې ډاډمن امنیت او سرتاسري سوله یووالی او ورورولي راولي الله پاک رب العزت نو د دغه مشکلاتو څخه نور خلاص کړي خدای پاک د اقتصاد سم کړي خیر سره ټول کارونه جمعي شي امین علیزی صاحب نن به بیخي خوند وکړي ښه څونه وخت پاته دی روژه مات یو پاو پاته دی یو پاو فقط پر څلوېښت باندې کېږي هو یو پاو پاته موټر ته مو ټول شیان پورته کړي نو دا دی دوستانو مقصد د پکوړې بهترینه مساله چې ده د رشنل مسالې څخه څه نومېږي هغه دغه عبدالبصیر د عبدالبصیر څخه هغه ادرس کړی نو ووایاست
چې دا تجارتي اعلان لا نه دی زده علیزی صاحب و ادرس یو دغه دی څه وایي دا وایي د چیش سیزن دی د جلال آباد خلک چاپ کمین پرې نه شوي چې د چیش صفت وکړو وای د ګلفي سیزن دی وایي د ګلپي سیزن دی دوستانو ګلپي ډېر شریف شی دی بل د چیش سیزن دی چې د هغه صفت هم وکړمه داسې نه یو چا به ګلپي نه یې کرلی بیا نو پا به دی وایي ما بل شی کرلی دا د وردګ خلک زه چې هم پټاټې ډېرې کري وی د یا سیب دی د سیب اوس وخت نه دی مقصد د وردګو دوستانو تصمیم نه یا سیب خو بیا ستاسې دغه نه دی د هېڅ سیزن نه دی دغه د جلال آباد بیا داسې دی چې یو شی نه وي د بل سیزن حتما ورته ګورئ دوستانو قلم و کاغذ راواخلئ زدک مجردانو څو بې زه درته ښیم Mamuta? Banyak. Namades? Oh, ada. Sesanda Mamades? Kurang ada. والله چې نن یې راسه وخوري ښه دغه بانجانو مرچک یې راته پرېږدي ښه چې نن یې راڅخه وخوري بیا نو پا بدېږي علیزي صاحب په دې خاطر باندې باور نه لرم ښه په دې خاطر باور نه لرم او علیزي صاحب غیر حاضران ته پوره لاس راچولی یا اوس یې ماته وویله یو بل چا خطا ایستلی وول واده در کوم بل واده در کوم مه کوه نن هغه جواب کړی و ښه یوازنی ځای چې د بل واده څخه محفوظ دی دی پکې څلور ځای ځکه دلته خو مجردان دا دی دوستانو ورته وګورئ دا هم دې پلس ښه سره سپور دې پلس ښه خوندور دا هم خوندورې د بانجانو پکوړې د ټولو دوستانو څخه په بخښنې باندې چې خوله یې اوبه ورته کړې ده نو چې اوس نږدې وای باره به مو درته دراستولي وای ښه څونه وخت پاته دی وخت راته ښایست نو لس دقیقې وخت پاته دی راواخلئ دغه راواخلئ بالا دا دي دوستانو زموږ هم دغه وخت دی د روژه ماتي وخت دی موږ هم باید ځان اوس ساحې ته ورسوو د خیره سره دغه نور دغه اصلي کړۍ به موټر در وباسي دا دی دوستانو دا هم پنځه شپږ رقمه پکوړې
منې د اوس تېره واله دا یم 5 شپږ رقمه پکوړې لګومه دوستانو چې مصطفی مو در سره لایف شیر کړي وي د نورو ښایسته اشپزي دپاره ولاکه پر سر یې کوم دوستان ډېر خوندور زمینو ټوکې بولئ ښه ټوکې نه دي زمینو ټوکې بولئ ټوکې نه دي سمه ده مې اشپزي ده ورته وګوره بله ورځ دوستانو مقصد که مو یا والله ښه خوند کوي دا یوه پکوړه سوځلې ده کومه پکوړه سوځلې ده ماستې ته دی